درنو ملګرو، موږ چې برتانیا ته رالو نو په لومړیو کې د حکومت او موسسو هڅه کوله چې موږ له دې ژوند سره اشنا کړي. نور خو پرېږده، دا یې راته ویل چې مثلا له لارې نه څنګه واوړو، یا مثلا بانکي کار څنګه فعال کو، یا که چیرې بانک ته ځو باید څنګه احتیاط وکړو، یا که چیرې دغه لار کې لګېدل یو بانکي ټپریو نه یا ماشینونو نه پیسې اخلو نو باید څنګه احتیاط وکړو، که سرک نه اوړو باید څه وکړو. ان دا یې ویل چې مثلا تاسو به سرک نه چې اوړئ کوم بټن وهلی سئ، یا څومره وخت انتظار کولی سئ، یا په برتانیا کې موټر په کیڼ لاس ځي، خو دې ته هم پام وي چې موټر هم ونه وهي. دې تر څنګ په ټولو هغو هوټلونو کې چې افغانان پکې اوسېدل، د برتانیا حکومت یو تلویزیوني چینل فعال کړی و، په هغه کې په پښتو او دري خپرونې وې. 24 ساعته به دا چینل روان و، او دې چینل کې له مختلفو هیوادونو راغلو خلکو سره مرکې وې چې هغوی به د ژوند باره کې غږېده چې مثلا له ډاکټر سره یې ځان څنګه راجسټر که، کار یې څنګه پیدا که، کوم ډول مرستې دلته نوي راغلو مهاجرو سره کیږي، او دوی بچان څنګه ښوونځي ته بولی سي، ښوونځي کې څه ډول شرایط دي. خو لنډه دا چې دلته چې څه ډول ژوند کې اړتیا ده یا یو کډوال ورسره مخ کېږي، همغه ټول یې موږ ته د دې چینل له لارې او همدارنګه د مختلفو ادارو له لارې را زده کول.